د وایګرا چې کوم مشهور فارموله ده، مشهور ګولۍ دي، د دې څه فایدې دي او څه نقصانات دي، د دې کتو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق ویډیو په اسانه میلاو شي. زموږ ویډیو د فیملی سره نه وي، ځکه چې دا د واده کړو دپاره وي یا د بالغو دپاره وي، نو دا تاسو هینډ فري استعمال کړئ او د فیملی سره یې مه ګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو زموږ د باره کې ده چې وایګرا ګولۍ استعمالول دا څه فایدې لري. نو فایده خو د دې دقه ده چې ټایم زیاتوي، خو دا ټایم د خپل حد نه زیاتوي، ځکه چې دا انسان وینه چې کوم دا غیر طبي حالات ته راولي. د هغې په وجه چې د ټایم زیات شي، خو دې سره څه نقصانات هم دي. هغه نقصانات دا دي چې اول خو د لانګ ټرم دا دی چې دته به نامردي راځي، د نفس کې به ډیلاپن راځي او د نفس په بیا نه ودرېږي. بالکل دا مونږ ته مریضان راځي چې هغې ته دا ډېره مسله وي، 3-4 میاشتې د سټرانګ علاج نه بعد هغې بیا خپل ځای ته راورسي، خو بیا هم هغه شان مزه نه وي. بله نقصانات یې دا دي چې دا وینه ټینګوي، بي پي های کوي، د وینې رفتار تیز کړي او ټینګ کړي چې د هغې په وجه بي پي های شي، بلډ پریشر های شي. نو هغه تاسو ته ښه پته ده مختلف قسمه امراض د هغې نه پیدا کیدی شي، فالج، لقوا، د سر رګ شلیدلو، د زړه دوره راتلل. خاص کر هغه کسان چې هغې د زړه بیماران وي یا د بلډ پریشر مریضان وي او یا د 40 سال نه عمر د هغې ایبو وي، هغې له وایګرا استعمال بالکل منع دی، ځکه چې دا د دې په زندګۍ کې بلکې زندگی ختمولی شي. بس نور نقصانات څه وي او په دې کې ویډیو پې هم شته په دې باندې چې د خلکو د عبرت دپاره او په دې نیوز هم شته. خو لکه دا داسې خبرې چې دا ډېر خلک پټوي، خو زیات تر د زړه دوره نن سبا د دې نه راشي چې کله یو انسان د زړه مریض وي یا د ډېر عمر وي یا د هغه بلډ پریشر وي، هغه دغه ګولۍ واچي، هغه د هغه د مرګ سبب جوړ شي. نو د داسې قسمه ساید افیکټ نه او چې کوم داسې ګولۍ چې د هغه ریاکشن کوي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي او بغیر د ډاکټر او حکیم د تجویز نه دوی استعمالول نه دي پکار. انشاءالله را روان ویډیو کې به د دې حل هم تاسو ته ووایو چې وایګرا نه استعمالي، نو هغې به داسې څه نسخه استعمالي چې هغې ته فایده ورکړي. ځکه چې ویډیو ډېره اوږدېږي، تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د خپل مزاج او د خپل مسایلو مطابق تاسو ته دوایي تجویز کړی شي او نسخه تاسو واغستی شئ. د حکیم رب نواز سره رابطې دپاره دا نمبر دی 0313948853. تاسو رابطه حکیم صاحب سره کولی شئ په واتساپ باندې. موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله فامان.